السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې یو مرکې ډېر راته کېږي د لور و نفر ښه هلک دی، تر اوسه پورې لمونځ سرتور سر نه دی کړی چې لمونځ کوي خولۍ پر سر کړي. دلې خارج ته راغلی دی، یو بل ورور یې دلې شهید سو. یو نفر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشکنځل کول، د هغه توهین یې کوه، د هغه کافر مردار کړي، بیا جرمنیانو د یم شهید کړي. نو اوس د دغه شهید پر ویزه باندې یو بل هلک راغلی دی، خو دوی زموږ له قریبانو څخه اوس موږ ته جوړېدلي دي چې دوستي را سره وکړي. موږ تاسو څخه مشوره غواړو. محترمه، هغه حدیث مبارکه کې هم راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ښه شفاعت هغه افضل د شفاعت هغه دی چې د دوه نفرو په مابینځ کې سړی وکړي، هغه به را په نکاح سره واخلي، سره ملګري سي، نکاح سره وکړي. افضل د شفاعت وایي دغه دی. افضل الشفاعت اندا دی چې ته شفاعت وکړې بین الاثنین فی نکاح. نو دا خو ښه خبره ده چې له ما سره دې مشوره وکوله او زه به په دغه متعلق هغه مشوره درکړم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کوم پیغام او توصیه پرېښې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تزوج امرأة، که چا یو ښځه په نکاح کړه دپاره د عزت، یا یو ښځې مېړه په نکاح کړي دپاره د عزت، الله جل جلاله به د دې عمر په ذلت کې تمام کړي. او که چا نکاح وکوله د دنیا دپاره، د دې ژوند به بیا عفه فقر کې سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم که چا نکاح د دې دپاره وکوله چې خپل ایمان قوي کړي او خپل فرج او سترګې محفوظ وساتي، الله به په دې کې برکت واچي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسو ښځې د حسن د ښایست په وجه مه په نکاح کوئ. حسن ځي او نه دي ښځه مېړه د مال په خاطر کوي، نه دي مېړه ښځه د مال په خاطر کوي، مالونه ځي. ولکن تزوجوهن علی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسې یو له بله نکاحوې سره کوئ یا ښځې په نکاح ورکوئ پر دین باندې. او هغه مینځه چې توره وي، ذات دین وي، د دین خاوند وي، دا افضل بهتره ده تر بلې ښځې چې هغه سرمایه‌داره وي، ډېره ښایسته وي. نو محترمې خور، دین یې وګوره، د دین په خاطر یې ورکړه. خپله مشوره کې وکړئ چې تاسو د ټول فامیل خوښه ده، انشاءالله موږ هم در خوښوو. لمونځ یې وګورئ، ښه رایسته کې نسته، ژیره خوري کې نه خوري، غلط تعلقات لري نه لري. موبایل یې وګورئ، موبایل کې فیسبوک لیډیس اوس هر سړی معلومېږي. نو دین مختاره کړئ، الله جل جلاله به خیر پکښې واچي. حدیث رقم سبحانه نمبر 15 رفع الجناح وخفض الجناح ب40 حديثا في نکاح. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سم دی که؟ سم تاسو هم که کودله یا تاسو هم که کودله زویه نو ګوره ته دغونه نه یې سوی چې کارونه وکړي.